د زمري 24مه د اسلامي امارات د بریاو د امریکایي ښکېلاک د ماتې ورځ 3 کاله وړاندې په همدغه نیټه امریکا ورسره متحدینو یې افغانستان کې له 100 کلنې خونړۍ او ناروا جګړې وروسته سترې ماتې وخوړه او افغانان د یو خپلواکه اسلامي نظام څښتنان شول. تازه د کندوز ولایت اوسیدونکي تیرو 2 لسیزو کې د اسلامي امارات د مجاهدینو سرښندنې ستایي او پر وینا یې چې د اسلامي امارات له بریا سره سم په ټول هیواد کې امنیت ټینګ شوی او دوی اوس مهال په پوره سولیزه فضا کې ژوند کوي. 24مه د ریاست کومه ورځ چې وه هغه د افغانانو د خپلواکۍ ورځ. خپلواکي چې دا د ټول بشر حق دی. دا هغه چې وه د اسلامي امارات په واسطه باندې موږ ته دغه ورځ څنګه وه په برخه شوله. 24م د اسد ورځ هغه ورځ وه چې د افغانستان په رنګین او ښکلې فضا کې د اسلامي امارت سپېڅلی بیرغ رپان وسو او هغه طاقت چې ځان ته به سوپر ځواک طاقت وایي هغه چې ځان یې نه ماتېدونکی قوت بلی هغه د افغانستان د اسلامي امارت د خوا په 24م د اسد کې سپېڅلې او لویه ماته وخوړله. د دوی په خبر امریکا تیر 20 کاله د افغانانو هر څه لوټ کړي او زیاتوي چې اشغالګر باید په اوس کې افغانانو ته خپل جنگی غرامت ورکړي. در کشم در یک محفل می رفتیم با 4 مؤسسه در پول بانکی ما مردم استاد کردن گفتن به همین قیافه ما هرچی میگیم که ما از مدرسه آمدیم با هیچ چیز کار نداریم میریم به محفل دستاربندی هست ما مردم استاد کردن دامن یک تعداد مؤسسه را دامن پیشوریشه یک تعداد مؤسسه را دامن پشت سرشه قیچی کردن گفت ما دیگه کار نداریم برین. باز پیش رفتیم در محفل هم رفتیم و پس گشته در خانه خود آمدیم. 24م د اسد هغه ورځ وه چې د ټولو بدبختیو ته د پای ټکی کښې شوی. افغان ولس او ملت په خپله کامله مبارزه 100 کلنه مبارزه کې په دې وتوانېده چې د نړۍ سوپر ځواک مات کړي او په ګونډیو کړي. د زمري 24مه د افغانانو لپاره هغه تاریخي او ارزښتناکه ورځ چې له نن څخه 3 کاله وړاندې افغان مجاهدینو په همدغه نیټه د امریکا ورسره راغلو اشغالګرو قوتونو تندی په خاورو مخه او سر ټیټ یې له دغې سپېڅلې خاورې تېښتې کېدو ته اړ کړل.